پاکستان د افغانستان په درې ولایتونو کې هوایي بریدونه کړي د لسګونو وسلوالو د وژل کېدو اعاده پاکستان اعاده کړي چې د یوه دننه له وروستیو خونړیو بریدونو وروسته د افغانستان په پکتیکا او کونړ ولایتونو کې د استخباراتي معلومات په بنسټ همدفن عملیات ترسره کړي چې پکې لسګونو وسلوال وژل شوي او د هغوی مهم مرکزونه له منځه وړل شوي دي. پاکستان د اطلاعاتو او خبرونو فاقي وزیر عطاالله تارړ په یو بیان کې ویلي د خیبر پښتونخوا بلوچستان او د پاکستان رینجرز سند کیمپ پر وروستیو بریدونو وروسته امنیتي ځواکونه د پاک افغان پولې په اوږدو کې د استخباراتي معلوماتو پر بنسټ منظم عملیات ترسره کړل. د نوموړي په وینا وروسته د پولې هاخوا د جماعت الاحرار او د پاکستان حکومت له لوري د فتنة الخوارج په نوم یاد شوو وسلوالو ډلو په مرکزونو او په پنځایتونو دقیق بریدونه وشول چې په پای کې ټوټل 19 وسلواله ووژل شو. د جون 28 د 2016 بیان زیاتوي چې د نیټه د خیبر پښتونخوا د باجوړ ولسوالۍ په سرحدي سیمه کې هم د استخباراتي معلومات پر بنسټ ځمکني عملیات ترسره شول. په دغو عملیاتو کې د جماعت الاحرار یو مهم قومندان خان فروز چې د زابل په مستعمر نوم هم پیژندل کېده له دوو نورو وسلوالو سره یو ځای ووژل شو. یو شمېر نور ټپیان شول. د پاکستان حکومت وایي د غضب للحق عملیات په دوام د 2016 ترمنځ شپه د افغانستان د پکتیا او کونړ ولایتونو کې د ولسوالو په درې مهمو هدفونو دقیق بریدونه ترسره شول. د چارواکو په وینا دغه بریدونو کې 25 وسلواله وژل شوي دي، د هغوی مرکزونه ویجاړ شوي او د وسلو او مهماتو سترې زیرمې هم له منځه وړل شوي دي. وفاقي وزیر ویلي پاکستان تل په سیمه کې د سولې ثبات د ټینګښت هڅه کړې، خو د خپلو وګړو د امنیت او ساتنې په برخه کې به هیڅ ډول جوړجاړي ونه کړي. هغه ټینګار وکړ چې د هیواد امنیت د حکومت لومړیتوب دی. بیان کې دا هم ویل شوي چې د امنیتي ځواکونو او قانون پلي کوونکو ادارو له لوري به د نیشنل اکشن پلان او د وفاقي اپیکس کمیټې له لوري د تصویب شوي عزم استحکام تر چتر لاندې د ترهګرۍ ضد عملیات دوام لري تر څو د حکومت په وینا له بهرمه ملاتړ شوي وسلوال ډله په بشپړه توګه له منځه یوړل شي.